अस्सलाम वालेकुम। अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ته په خیر راغلی. په مصفه کې به سر له سبا خلکو ته نه د بهر تلو اجازه او نه د ننه راتلو. د هغې ترڅنګ ابوظبي پولیسو بل اعلان دا وکړ چې موږ په خپل رادار سیسټم کې سمارټ سیسټم ځای پر ځای کړی کم چې اوس ډېر په اسانۍ سره د خلکو تګ راتګ ساري. نو په ویډیو کې د تګ نه مخته که چیرې تاسو احمد آفیشیل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا ځانونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. د ابوظبي صحت ادارې نن اعلان وکړ چې دوی به په مصفه کې واړه کاریګرو څخه د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ اخلي. د دې لپاره به سر له سبا نه ابوظبي مصفه ته به چاته نه د داخلېدو اجازه او نه د بهر تلو. دوی زیاته کړه چې موږ ته پته ده چې په دې ایریا کې زیات بې قانونه خلک اوسیږي کم چې په قانوني ډول اماراتو ته نه دي راغلي او هغه په دې ایریا کې پاتې کیږي. نو دوی ته موږ دا ډاډ ورکوو چې دوی د هیڅ نه ورخطا کیږي. دوی واړو نه به موږ د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ اخلو او د دې په دوران کې به موږ د دې نه هیڅ پوښتنې نه کوو او ورسره زیاته کړه کم کسان چې ټیسټ سنټر ته راځي د هغوی ټرانسپورټ به هم مفت وي. مقصد که چیرې تاسو خپلې دیرې نه ټیسټ سنټر ته ځئ نو په دې دوران کې د تګ راتګ ذمهوارانو دا اداره اخلي. نو اول به په ابوظبي مصفه کې د واړو خلکو کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ اخیستی کیږي هغې نه پس به دا علاقه په کیمیاوي موادو باندې صفه کیږي. دوی وایي چې د دې په وجه موږ کوشش کوو ترڅو د دې بیمارۍ مخه ونیسو. د هغې ترڅنګ ابوظبي پولیسو بل اعلان دا وکړ چې موږ خپل رادار سیسټم کې سمارټ سیسټم ځای پر ځای کړی چې کم به لاکډاون یا بندیز په وخت کې خلک ساري او د هغې ترڅنګ به موټر هم ساري. که چا هم د بندیز کې سرغړونه وکړه هغه به 2000 درهمه جریمه کیږي او د هغې ترڅنګ سپارښتنه دا وکړه د کم چا ایمرجنسي کار نه وي او یا بل ډیر ضروری کاری نه هغه د لاکډاون په وخت کې بهر نه راوځي کم چې د شپې 10 بجو نه واخله د سهار 6 بجو پورې دی. دوی دا هم زیاته کړه چې موږ په دې وخت کې هر ځای کې ګزمې کوو که چیرې هم موږ داسې څوک ګیر کړو که هغه ډرایوري او یا کوم بل اوسیدونکی هغې ته به موږ 2000 جریمه ورکو او دا جریمه به په اتوماتیک ډول زموږ په سیسټم کې پسې جمع کیږي. نو ګرانو وطنوالو کم چې د لاکډاون یا بندیز وخت دی په دې کې د ځانونو سره ډیر احتیاط وکړئ چې ډیر ضروری کار مو نه وي نو بهر مه راوځئ. نو الله دې وکړي چې تاسو ته دا معلومات ګټور تمام شوي. که چیرې تاسو د ویډیو خوښه شوي وي دا ضرور در سره لایک کړئ او خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي او د هغې ترڅنګ که چیرې احمد آفیشیل یوټیوب چینل ته نوي وئ نو دا د ځانونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او بیل نښان هم کلیک کړئ ترڅو چې په راتلونکي کې دا قسم ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. که چیرې کوم سوال یا پوښتنه لرئ هغه ماته په کمنټ کې ولیکئ یا چې کومه د واتساپ شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو واتساپ باندې ماته میسج هم کوی شئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.